پخوانی جنرال خوشحال سادات د اسلامي امارت څخه کلک ملاتړ اعلان کړ. خوشحال سادات ویلي خوښوم چې د افغانستان اسلامي امارت د پوځیانو ترڅنګ وظیفه اجرا کړم او په ګډه د هیواد خدمت او د خاورې دفاع وکړم. زما چې ما مخکې ویل کې د بولدک دغه د ګیټ د جذبه وګوري نو څنګه په دې باندې چې خبره ویاړ نه کړي چې څه رقمې والوځول او مړي ته اچولي همدومره زه فکر کوم د افغانانو ټول ته باید افتخار وي او همدې لپاره باید هغه افغان پوځیانو ته د پاکستان په وړاندې د دغه تاریخي بریا مبارکي وویل. هغه ویلي چې په اوسني وخت کې هیڅ داسې منسجم قوت نشته چې د افغانستان اسلامي امارت پر ضد وجنګیږي. دا چې خوشحال سادات نور څه ویلي هغه ولې د امارت پلوي وکړل او ولې غواړي د اسلامي امارت سره وظیفه اجرا کړي. هغه ملا یعقوب مجاهد ته څه ویلي همدا بشپړ حال را سره همدغه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. داسې قوي او یو لاس او واحد قومنده او تکړه او باغیرت ټیم زه مخالف فعلا نه وینم چې په افغانستان کې ودرېږي او جګړه وکړي. واقعیت خبره ده. یعنې زه شاید بعضې خلک ووایي چې هو ولا فلان کې خوشحال سادات ولې داسې خبرې کوي طالبانو په طرفداري کوي. زه حقیقت وایم. د پرځول سوي جمهوري نظام جنرال خوشحال سادات ویلي افغان پوځ وروستۍ جګړه کې پاکستان ته تاریخي او بېساري ځواب ورکړ. د پرځول سوي جمهوریت پر مهال د کورنۍ چارو وزارت مرستیال جنرال خوشحال سادات وایي افغان پوځ وروستۍ جګړه کې پاکستان ته تاریخي ځواب ورکړی او د په خبره د دې ځواب ساری د افغانستان په معاصر تاریخ کې نسته. نوموړی وایي په تیر تاریخ کې پاکستان له افغانستان سره مغرورانه چلند کړی او له وړاندې د انګریز لخوا د ارام سوي پښتنو سوچ یې پر نورو افغانانو هم کړی. خوشحال سادات وړاندې خبرو کې پر فرضي کرښې اراضۍ ته په اشارې وویل چې د ختیځو او جنوبي ولایتونو په پرتله د لویدیځو ولایتونو اراضي همواره وه او پر همدې بنسټ دغو ولایتونو کې د افغان ځواکونو لاسته راوړنې ښې وې. سادات وایي له قدرته شړل سوي پخواني ټوپکیان او د هغوی اولاده د وطن د ګټو خلاف له پاکستان سره ولاړ دي. نوموړی زیاتوي چې هغوی له پخواني چوري چپاول غلاو او د په خبره له مزو پاتې دي او د همدې لپاره غواړي د هیواد د ورانۍ په موخه له هر چا سره یو ځای سي. خوشحال سادات زیاته کړې هر افغان باید سپین بولدک کې د افغانستان لخوا د دروازې پر الوځولو ویاړ وکړي. خوشحال سادات د تیر ورځې سهارنۍ جګړه کې د افغان ځواکونو لخوا د سپین بولدک پر فرضي کرښې د دروازې پر الوځولو د ویاړ احساس کړی او په خبره پر دې باید هر افغان وویاړي. هغه ویلي چې هیڅ داسې منسجم او د واحدې قوماندې ځواک او قوت نسته چې اوس مهال د افغان حکومت پر وړاندې وجنګیږي او یا کشمکش رامنځته کړي. نوموړی زیاتوي چې پخواني سیاسیون او د مخالفو جبهو مشران دي دا فکر له سره وباسي چې ګوندې له دوی سره به خلک ودرېږي. هغه وایي همدا اوس د پنجشیر ټول خلک له اوسني نظام راضي دي او غږ پورته کوي چې د هیواد د دفاع لپاره ورسره څنګ په څنګ ودرېږي. د سادات په وینا پاکستان د مقاومت جبهې په ګډون نورو مخالفو جبهو او ډلو ټپلو ته پراخ امکانات ورکړي او حتی له هغوی سره بار بار اړیکې نیسي تر څو یې پاکستان ته دعوت او بیا یې د افغانستان په خلاف تقویه او وکاروي. نوموړی زیاتوي تاجکستان چې د مقاومت جبهې اصلي ملاتړی بلل کېده له دې جبهې څخه د پاکستان په څیر ښکاره او څرګنده ملاتړ نه دی کړی. سادات په افغانانو غږ کړی چې د ګاونډیو هیوادونو په تیره د پاکستان د شومو لوبو ښکار نسي او خپلمنځي اختلافات په خپل منځ کې حل او فصل کړي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مننه مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې د الله په امان.